ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو هرکلی کوم. نن ورځې د درس موضوع مو ده د 12 ټولګي د بيولوژي مضمون مربوط د هوا ککړتیا یا ایر پولوشن. په تیر ساعت کې مونږ د همدارنګه د اوبو ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا په دې باندې بحث کړی. د هغې مطابق نن د هوا په ککړتیا، په چاپیریال کې ستونزې او حل او همدارنګه د نوو ساتنه باندې خبرې کوو، چې دې سره د نن ورځې زموږ د کتاب پای ته رسیږي او پر روان درس کې به انشاءالله بیا کتاب له سر نه شروع کوو. د هوا ککړتیا موږ داسې تعریف کوو چې په اتموسفیر کې د هغه غازونو موجودیت چې د انسانانو د مختلفو فعالیتونو په واسطه باندې تولیدیږي او د انسانانو د ژوند او همدارنګه د حفاظت او د صحت لپاره څنګه وي، په هغې باندې بد تاثیر کوي. دې ته چې ویل کېږي هوا ککړتیا ویل کېږي. په هوا ککړتیا دپاره چې کوم اسباب دي، یعنی کوم هغه سببونه دي چې د هوا د ککړتیا باعث ګرځي، کوم غازونه دي، یو چې کوم دی هغه د کاربن اکسایدونه دي. اول د کاربن اکسایدونه. کاربن اکسایدونو کې څه شامل دی؟ یو چې کوم دی کاربن ډای اکساید دی او بل کاربن مونو اکساید دی. کاربن ډای اکساید چې کوم دی که چېرته د دې موږ چې دغه کامبشن یا تیلو سوځول یا د لرګیو سوځول یا د ربړ سوځول په دې په نتیجه کې دا تولیدیږي، نو دا څه کوي؟ دا د تودوخې د درجې د زیاتوالي سبب ګرځي. همدارنګه دا چې کوم دی په د تیزابي باران سبب هم کیدلی شي چې هوا ته پورته شي. تر څنګ کاربن مونو اکساید دی، که چېرته د انسانانو په واسطه باندې دغه کاربن مونو اکساید تنفس شي او الزت یې په وینه کې زیات شي، نو د مړینې سبب هم کیدلی شي. نو لومړی سبب یې څه دی؟ کاربن اکسایدونه دي. دویم د نایتروجن اکسایدونه. په نایتروجن اکسایدونو کې لکه نایتروجن مونو اکساید، نایتروجن ډای اکساید او N2O، دغه ټول چې کوم دي دا هم د تیلو د سوځېدلو، همدارنګه د ګاز د سوځېدلو په نتیجه کې څنګه کېږي؟ تولیدیږي. خو کله چې دا بیا اتموسفیر ته لاړ شي، نو په اتموسفیر کې دا د دوه شیانو سره یو ځای کېږي. یو د الټراوایلټ شعاګان یا ماورای بنفش او بل چې کوم دی د اکسیجن سره. د دې په تعامل کې چې جوړي O3 یا اوزون جوړیږي. چې کله O3 یا اوزون جوړ شو، نو دغه اوزون چې کوم دی دا د انسانانو که چېرته دا تنفس کړي، نو دا د انسان د تنفس لپاره تخریش کوونکی دی او همدارنګه د نباتاتو لپاره هم یو زهرجنه ماده ده. خو لکه څنګه چې دا بره په سټریټوسپیر طبقه کې موجود دی، نو هلته کې بیا یو څه ګټه هم کوي هغه طبقه کې چې هلته موږ سره د ماورای بنفش وړانګو مخنیوی کوي. خو که چېرته د لاندینۍ سطحه د اتموسفیر کې یو انسانانو په واسطه نه تنفس کېږي، نو دا بیا څنګه دی؟ خطرناکه ماده ده. دریم چې کوم دی هغه د سلفر اکسایډونه دي. سلفر اکسایډونه لکه سلفر ډای اکساید. سلفر ډای اکساید چې دا هم د تیلو د سوځولو په نتیجه کې پیدا کیږي. که چېرته دا هوا ته لاړ شي، نو د اوبو سره یو ځای کېږي او همدارنګه سلفوریک اسید باندې بدلیږي او سلفوریک اسید چې کوم دی د تیزابي باران باعث کېږي. نو دا هم څه دی؟ یو خطرناکه ماده. بل چې کوم دی څلورم موږ سره دا CFC غازونه دي. CFC کلورو فلورو کاربن چې ورته ویل کېږي. دا د ارکنډیشن او همدارنګه د فرجونو یا ریفریجریټر په واسطه باندې چې کوم دی تولیدیږي. دا چې کله هوا ته لاړ شي، نو په نتیجه کې دا د O3 ډپلیشن چې موږ ویلی و د اوزون د پوړ له منځه وړلو سبب کېږي. O3 چې کله له منځه لاړ شي، نو ماورای بنفش وړانګې چې کوم دي ځمکې ته راځي او د کینسر، د پوستکي د کینسر، همدارنګه چې کوم دی په سترګو کې د ګل او همدارنګه رټینوبلاسټوما د کینسرونو سبب کېږي. پنځم سبب چې کوم دی هغه لیډ کمپاوند دي یا د سربو مرکبات. دا هم د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. کله چې هوا ته لاړ شي، نو په هوا نه چې کله انسان په واسطه باندې تنفس شي، نو په انسانانو کې د برین ډیمیج یا د دماغو د تخریب باعث کېږي. دا هم یو خطرناکه ماده ده. تر څنګ چې کوم دی شپږم یې هایډروکاربونز دي. هایډروکاربونونه چې کوم دی دا د تیلو، همدارنګه د لرګیو، د ګاز د دې د سوځېدلو په نتیجه کې چې کوم دی دغه هایډروکاربونونه هم څنګه کېږي او آزاد فضا ته انتقالیږي. چې د دې جملې څخه مثال اسیټالډیهایډ،
او فارمالډیهایډ دي. دغه دواړه مادې چې کوم دي دا د انسان د سترګو همدارنګه د انسان د پوزې او د غاړې د خارښ سبب کېږي. دومره خطرناک نه دي خو بیا هم باید چې دې څخه هم څنګه شي مخنیوی وشي. اوومې چې کوم دی ذرات یا پارټیکولانټس چې کوم دي ذرات لکه د خاورو ذرات د هوا د ککړتیا سبب ګرځي چې دغه ټول شی دي د دې تنفس کول او همدارنګه د یوې ټولنې لپاره د دغو شیانو موجودیت په هوا کې شی دی د هغوی په ژوند باندې یو همدارنګه د هغوی په صحت باندې یو بد تاثیر غورځوي. نو اوس راځو د هوا د ککړتیا مخنیوي ته چې څنګه کولی شو د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی وکړو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره یو څو داسې تدابیر او لارې دي چې هغه موږ باید په لاره باندې واچوو، په هغې باندې عمل وکړو تر څو د دې ککړتیا څخه مخنیوی وشي. لومړی چې کوم دی په دې کې د فوسیلي موادو سوځېدلو کموالی دی. مثال په ډول باندې د تیلو او ګازو څخه موږ باید زیاته استفاده ونه کړو ځکه د دې په نتیجه کې دغه ټول مختلف غازونه لکه کاربن ډای اکساید شو، همدارنګه نایټروجن اکسایډونه شو، سلفر اکسایډونه شو، دغه ټول چې کوم دي دا تولیدیږي او مشکل پیدا کوي. نو دې څخه باید څنګه موږ بل د زړو ماشینه آلاتو د استعمال څخه مخنیوی وکړو. دریم چې کوم دی د موټرو همدارنګه د ریل ګاډو د دې پر ځای باندې د بایسکل څخه زیات استفاده وکړو ځکه بایسکل په واسطه باندې دغه تیل نه سوځي او په نتیجه کې چې کوم دی هوا نه ککړېږي. تر څنګ د لمر همدارنګه د باد د اوبو او هستوي انرژۍ څخه زیاته استفاده او بل چې کوم دی د خلکو عامه پوهاوی یعنې خلکو ته باید داسې یو عامه پوهاوی ورکړو مثال په ډول باندې چې باید زیات د ایر کنډیشن څخه استفاده ونه کړو ځکه چې CFC غازونه تولیدوي یا همدارنګه ورته چې باید زړو ماشینالاتو څخه تاسې استفاده ونه کوئ. دغه غازونه زموږ د بدن لپاره د دې محیط لپاره او همدارنګه د ټولنې لپاره څنګه دي خطرناک دي. نو عامه پوهاوی هم څنګه دی ډېر زیات ضروري دی چې تر څو د هوا د ککړتیا مخنیوی وشي. ثانوي عمده ککړونکي یا سیکنډري پلوټانټ چې ورته ویل کېږي د دې دا داسې یو مادې دي چې په اتموسفیر کې د فوټو کیمیکل ریاکشن یا د نوري کیمیاوي تعاملو په نتیجه کې د لومړنیو موادو څخه لاسته راځي. کله چې لاسته راشي نو دا د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. دې دپاره لومړني مواد څه شی دي؟ لومړني مواد د دې لپاره یو چې کوم دی نایټروجن اکسایدونه دي. نایټروجن اکسایدونه او بل چې کوم دی د دې دپاره هایډروکاربون دي. کله چې دغه دواړه مادې د فوټو کیمیکل ریاکشن یا د PCR په نتیجه کې دی په سیکنډري پلوټانټ یا ثانوي عمده ککړونکو باندې بدلیږي چې هغه عبارت دی له یو په هغې کې چې دی O3 یا اوزون دی. تاسو ته مخکې ویل چې اوزون بیا د انسان د تنفسي سیستم د تخریش کېدو باعث ګرځي. بل چې کوم دی اوکسي اسیټایل نایټریټ دی، دا هم خطرناک دی. همدارنګه تر څنګ چې کوم دی الډیهایډونه دي، الډیهایډس او تر څنګ هایډروجن پروکساید. دغه ټولې مادې چې کوم دي دغه څلور واړه مادې دې ته ویل کېږي سیکنډري پلوټانټ یا ثانوي عمده ککړونکي چې دا هم د هوا د ککړتیا باعث کېږي. راځو د چاپیریال د ستونزو حل چې په چاپیریال کې کومو ستونزو سره مخامخ کېږو لکه د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د دغو مشکلاتو حل موږ څنګه کولی شو؟ د دې دپاره لومړنۍ طریقه څه شی دی؟ د قوانینو جوړول. حکومت چې کوم دی حکومتونه مجبور مکلف دي چې قوانین جوړ کړي، هغه تصویب کړي او همدارنګه په خلکو باندې څنګه کړي عملي کړي چې تر څو د دې په واسطه باندې موږ د چاپیریال د ککړتیاو څخه مخنیوی یعنې داسې خلک چې هغه بېځایه یو خځلې غورځوي یا د یو ښار د ککړتیا سبب ګرځي باید مجازات شي. دویم چې کوم دی د چاپیریال ککړتیا مخنیوی. یعنې بیکار او فاضله مواد دا باید په داسې یو دې دپاره یو ځای مشخص شوی تر څو په هغې کې دا وغورځول شي په نتیجه کې دغه د چاپیریال د ککړتیا څخه موږ کولی شو چې په اسانۍ سره څنګه کړو مخنیوی وکړو. درېیمې چې کوم دی د حشراتو ضد درملو کم استعمال. په فارمونو کې
یا په هغه ځایونو کې چې خلک فصلونه کري په هغې کې دا د حشراتو ضد درمل چې څومره استعمالیږي دا د اوبو د اوبخور په نتیجه کې چې کوم د اوبو ته ځي او همدارنګه د مختلفو ناروغیو باعث ګرځي نو باید ډېر په کم ډول باندې دا څنګه شي استعمال شي تر څو دغه د چاپیریال د ککړتیا څخه مخنیوی وشي. او څلورم چې کوم دی د هابیټیټ ساتنه ده. هابیټیټ ساتنه هابیټیټ څه ته ویل کېږي؟ هابیټیټ هغه سیمه چې په هغې کې ژوندي موجودات ژوند کوي. مثال په ډول باندې لکه ځنګل یا فورسټ چې کوم دی دا چې دی دا د نورو اکثره ژوندیو موجوداتو لپاره چې دی دا یو ساحه ده یو بایوم دی پکې ژوند کوي. خو که چېرته دغه ځنګلونه د انسانانو په واسطه باندې وهل کېږي دې ته بیا ډیفورسټیشن ویل کېږي. نو موږ باید د ډیفورسټیشن مخنیوی وکړو د قوانینو په مطابق باندې چې تر څو دغه ژوندي موجودات له خطر سره مخامخ نشي. نو دا هم شی دا هم یو د چاپیریال په ستونزو په حل کې څه کوي مرسته کوي. پنځم چې کوم دی د فوسیلي موادو څخه ګټه باید په کم ډول واخلو لکه د تیل ګاز د دې څخه په کم ډول باندې ګټه اخیستل او تر څنګ یې د اوبو همدارنګه د لمر د انرژۍ څخه باید زیاته استفاده وکړو. او شپږم چې کوم دی هغه چې دی عامه پوهاوی. عامه پوهاوی خلکو ته باید ورکړل شي چې باید د لکه مثال د ځنګلونو وهل نه دي پکار د شنو ونو وهلو څخه باید ډډه وشي. همدارنګه ځکه چې شنې ونې چې کوم دي دا د هوا په تصفیه کې مرسته کوي. نو دغه شان خلکو ته عامه پوهاوی ورکول د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په وړاندې. راځو بلې موضوع ته بیا ځلې دوران یا ریسایکلینګ. ریسایکلینګ یا بیا ځلې دوران دې ته ویل کېږي چې د بیکاره موادو بدلول په نویو موادو چې بیا دوباره استعمال شي. دې ته څه ویل کېږي؟ بیا ځلې دوران ورته ویل کېږي. په بیا ځلې دوران کې څه کېږي؟ په بیا ځلې دوران تر ټولو مهم طریقه دا ده چې دوی دغه بیکاره فاضله مواد راټولوي. بیکاره مواد چې کوم استعمال شوي وي دا فابریکو ته وړي او په فابریکو کې چې کنه دې باندې میخانیکي او کیمیاوي عملیې اجرا کېږي او په نتیجه کې په نوو موادو باندې بدلوي چې بیا د استفادې وړ وي. د دې ریسایکلینګ هدف یا ګول څه شی دی؟ هدف یو هدف دا دی چې د ضایعاتو کموالی. که چېرته موږ دوباره یا ریسایکلینګ دوباره ګټې اخیستنې ترسره کوو نو د ضایعاتو کموالی رامنځته کېږي. ضایعات به ډېر نه وي او که ضایعات ډېر نه وي نو د چاپیریال ککړتیا به هم کمیږي. د چاپیریال ککړتیا کموالی. نو د چاپیریال ککړتیا کموالی یو دویم هدف دی. دریم هدف دا دی چې د طبیعي انرژیو طبیعي زیرمو څخه کم مصرف. یعنی طبیعي زیرمې که چېرته موږ ریسایکلینګ کوو نو دغه د طبیعي زیرمې چې کوم دي د دې لګښت کې کموالی راځي. دا به د زیات وخت لپاره دوام وکړي ځکه دغه زیرمې چې کوم دي دا نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکو باندې ویشل شوي دي. ځینې زیرمې ډېر زر له منځه ځي نو دا هم په دې کې مرسته کوي. او څلورمه هدف چې کوم دی د دې هغه چې دی د هیواد په اقتصاد کې مرسته. موږ سره د یو هیواد په اقتصاد کې هم دا څنګه کولی شي زیاته مرسته کوي. دا د ریسایکلینګ هدف دی. بل راځو رییوز ته. رییوز یا دوباره استعمال. د کیمیاوي او میخانیکي عملیو په واسطه باندې د بیکاره موادو بدلیدل په نوو موادو او د هغې دوباره استعمال. یعنی موږ داسې وایو چې د ریسایکلینګ څخه وروسته چې کوم مواد لاسته راغلي د هغې بیا استعمال ته څه ویل کېږي؟ رییوز ویل کېږي. یعنی او اهداف یې چې دي اهداف یې د ریسایکلینګ سره یو شان دي. یعنی ضایعاتو کموالی، د چاپیریال ککړتیا مخنیوی، طبیعي زیرمو څخه کم مصرف او همدارنګه د هیواد په اقتصاد کې مرسته. دغه ټول څه شی دي دا د رییوز اهداف هم شمیرل کیږي. راځو د نوو ساتنه یا پروټیکټینګ اف سپیشیز. په نړۍ کې چې څومره ژوندي موجودات ژوند کوي یا د دې څخه مخکې ژوند کوو، ځینې ژوندي موجودات داسې چې دا مخکې د دې دنیا څخه ورک شوي دي، هغه نوی له منځه تللي دي. خو ځینې ژوندي موجودات داسې دي چې هغه اوس په خطر کې دي، یعنی د دې دغه نوع له منځه تلونکي دي. نو د دغه نوع د له منځه تلونکو تللو لپاره موږ باید څنګه کار ترسره کړو، څنګه کولی شو چې دا وساتو او پرېنږدو چې له منځه لاړ شي. نو ټول هیوادونه، هغه هیوادونه چې په هغې کې ځینې نوع له منځه ځي، مجبوري مکلف دي چې د دې لپاره چې کې قوانین جوړ کړي او هغه قوانین په خلکو باندې څنګه کړي تطبیق کړي. که تر څوک د دې قوانینو څخه سرغړاوی کوي باید څنګه شي مجازات شي. نو پروټیکټینګ اف سپیشیز کې موږ دا په څو ډولونو باندې ویشو. تاسې دلته که ګراف ته وګورئ مثال په ډول باندې،
موږ په دې ګراف کې دا ښیو چې کوم ژوندي موجودات له منځه تللي دي، کوم ژوندي موجودات په خطر کې دي او کوم چې دی په ټیټ خطر کې دي. لومړی ریجن ته ایکسټنټ ویل کېږي، ایکسټنټ. دویم ته چې دی موږ نوم ورکوو تریټنټ، او دریم چې کوم دی لو ریسک. ایکسټنټ څه ته ویل کېږي؟ دغه ژوندي موجودات چې یا مخکې نه وو اوس را پیدا شوي دي، او یا هغه دي چې له منځه تللي دي پخوا وخت کې، دې ته ایکسټنشن یا ایکسټنټ ورته ویل کېږي. دا په دو برخو باندې موږ تقسیمو داسې. که یوې برخې ته مثال په نمبر 1 کې موږ چې کو ایکسټنټ کوو. ایکسټنټ کې هغه نوعې شاملې دي چې پخوا په نړۍ کې ژوند کوو اوس له منځه تللي دي. مثال یې څه دی؟ اګزامپل یې ډایناسور. ډایناسور په جوراسیک پیریډ کې د جیولوژي له نظره تاسې ښه پوهېږئ، په هغه وخت کې ژوند کوو او د نړۍ څخه له منځه تللي دي، او د دې اوس وخت کې صرف او صرف څه پیدا کېږي؟ فوسیلونه پیدا کېږي. بل چې کوم دی هغه دویم نمبر یې ایکسټنټ اینډ وایلډ دی. ایکسټنټ اینډ وایلډ څه معنا؟ مطلب دا چې په مخکې په وحشي حیواناتو کې نه وه موجوده نه وه، خو د انسانانو په واسطه باندې د جینیټیک پروسس په نتیجه کې داسې یو نوعه پیژندل شوې ده، زیاته شوې ده چې هغه اوس په وحشي حیواناتو کې ژوند کوي. لکه هیواین کرو دی یو اګزامپل دی، هیواین کرو دا یو ډول چرګان یا دي چې دا په دې کې څنګه کېږي ژوند کوي. اوس وخت کې چې دی دا وحشي ګرځېدلي دي او د انسانانو په واسطه باندې پیدا شوي، پخوا په نړۍ کې ژوند نه کوو. تریټنټ ته راځو. په تریټنټ کې چې کوم دی دا هم 3 برخې لري. لومړی چې کوم دی دا چې دی کریټیکلی انډینجر. کریټیکلی انډینجر یعنی دا ډیر زیات د دې سره مخامخ دي چې په ایکسټنټ باندې بدل شي، ډیر شدید کموالي سره مخامخ شي، دې باندې بدلیږي. لکه تاسې ګورئ مثال اګزامپل په افغانستان کې چې مارکو پولو دا یو قسم وزې دي، او همدارنګه مارخور او مارکو پولو. تاسې دلته تصویر ته وګورئ، په تصویر کې دا چې کوم دی دا مارکو پولو ده، او دغه بل چې کوم دی دا چې دا مارخور وزې. دا په افغانستان کې ژوند کوي، دی نه وایي په افغانستان کې پیدا کېږي، خو په اوس وخت کې د قانون د نشتوالي له وجې نه دا خلک ښکار کوي، او دغه نوع چې کوم دي دا په کریټیکل انډینجر کې راځي. یعنی ډیر شدید کمښت سره مخ دي یو شی چې دی دغه نوع چې کوم دي دا له نړۍ څخه څنګه شي د دایم لپاره ورکې شي، که چېرته قانون تصویب نه شي او خلک چې کوم دی چې څوک د دې ښکار کوي د هغې مخنیوی ونه شي. بلې چې کوم دی انډینجر دي. انډینجر کې هغه راځي چې کریټیکلی نه دي، خو دې ته مساعد دي چې دا په کریټیکل بدل شي، او کریټیکل نه بیا په ایکسټنټ باندې بدل شي او د دنیا څخه ورک شي. مثال په ډول باندې بلو ویل نهنګ دی یو ډول، دا هم خلک ښکار کوي له منځه ځي. او بلې چې دي ولنریبل دي، دا هم کیدای شي چې په انډینجر بدل شي، که مخې ونه نیول شي، او بیا په کریټیکل او بیا په ایکسټنټ باندې بدل شي. په دې کې چې راځي یو قسم زمریان دي، پړانګ دی چې په هغه کې پیدا کېږي، په انډیا کې جاګوار ورته ویل کېږي، دا هم څنګه دې سره مخامخ دي. بلې لو ریسک دي، یعنې داسې حیوانات دي چې هغه ایکسټنټ ته تللی شي خو ډېر کم د خطر لاندې دي، ډېر په کم ډول باندې. یو چې کم دی په دې کې هم 2 ډوله دي، یو چې کم دی نیر ټو انډینجر دي، یعنی دغه دویم حالت ته چې کوم دی دا څنګه دي دا نږدې دي، نیر ټو انډینجر دي. په دې کې مثال په ډول باندې چې دغه نیر ټو انډینجر راځي، په دې کې انډین ایلیفینټ راځي. انډین ایلیفینټ دغه انډیا کې چې کوم فیلان دي، دغه فیلان دې سره مخامخ دي چې کیدای شي چې دا هم څنګه شي له منځه لاړ شي، خو ډېر لو ریسکي دي. او بل چې کوم دی چې دي لیسټ کنسرن ورته ویل کېږي، لیسټ کنسرن. په دې کې چې دي قطبي ګیدړ یا آرکټیک فاکس چې ورته ویل کېږي. نو دغه دواړه ډولونه چې کوم دي دا ډېر کم د خطر لاندې دي،
خو یاد ساتئ چې دغه کرټیکل انډینجر او انډینجر بیا زیات خطر لاندې چې دنیا څخه څنګه شي ورک شي. په افغانستان کې باید مارکوپول او مارخور د ښکار مخه ونیول شي، ځکه دا کرټیکل انډینجر کې راځي او کیدای شي په ایکسټنټ باندې بدل شي او لکه ډایناسور د ټول عمر لپاره یا د نړۍ تر پایښته پورې دا څنګه شي د دنیا څخه ورک شي. ګرانو زده کوونکو، دا و د نن ورځې درس. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم او کتاب به انشاءالله له سر څخه شروع کوو، تر هغې مو په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله او آباد اوسئ. د الله په امان.